چې په دې روژه کې د سوال دي که نه او اچولې دې نه نو داسې راته ښکاري تازه تازه مې نیکه مړ دی یا مردکیه یا مردکیه راشه خدای دې بیخ ونه باسه بیا څه چل دی داسې کار وکړه چې نسوار وړه نسوار نسوار وړم یاره وړه دا چې ګوره دا خو لس بجې دی نو څنګه نسوار وړه خدای دې بیخ باسه سړی چې درې سلم پورې د مخکې پرتې وي شابه منډه وه صبر وکړه مازدیګر به لاړ شو که نه مازدیګر بچیه مازدیګر بچیه اوس دا څه کله منډه وه زما په خیال کې شابه یاره بغیر ته دا مازدیګر یا الله پاکه څومره برکتي میاشت را باندې په دې راوستې ده ښایسته میاشت ده د عبادتونو میاشت ده خو چې چا پکې ځان وپېژاند عبادت یې وکړلې ای بوډۍ بوډۍ وای الله یې پسند باندې کولی زه تا ته بوډا ښکارم څه نو ولې بوډۍ نه نور څه شي نه زه خو شکر ته د اتیالسو کالو چې نه یم بوډا خو تی بوډا برې پلار بوډۍ برې مور وي ما ته بوډۍ وډۍ کړې ده دا خوله بدله ماته کوه او اوس ښځې بدماشې شولې ما ته بوډۍ ونه وې ما ته جینۍ ونه وې بټې بوډۍ خو بوډۍ که نه خو زما ښځې نوم د بل چا خو نه یې که بل چا سره ښکته کې سر لکه کې اولاد یې پسند باندې کوم داسې کار دي غلي کښېنه ښه ما بېعزته کوه ما خیال دي ورته تا ته لګېدلې ده ستا د لاسه مې د بیت باندې ګوته سوړ ګوته خوړلې دي نسمنې نسمن زیمه که نسمن تی خدای دې زما بابا کنده زما غمور هم تباه کړي تا ته درکول که ته کار روزګار کوه که نه که باقی دې ماتې دي ولې کارونه مې نه کوله چې ته دغه موټر راډوې چې لاړ شې زما کره شهزادګۍ ناسته دي چې تا دې درکړم کاکا از غلي کښېنه بیا مو داسې کار وکړه بېګا مې ستا د لاسه پېشمنې چې کوم دي اوبو سره کړي لاړ شي چېرته کار روزګار وکړه کارونه خو خدای شوي دي په پاکستان کې کار کمه دی زه به څه کار وکړمه ښځه همداسې کار وکړه که نه لاړ شه هغه امتیاز لا نه وي هغه نه لکې کرس پیسې راوړه بیا چې موږ پې ځان له روژه پاتې داسې لوړو نو بیا به چې کوم دي تا له درکړم وی بوډۍ ډېره عقلمنده ښځې ګورې چې دا خبرې دې ما ته کوله مخکې نو ولې به زه ستا په دې کې وې په دې کې کې به وې لاړه شه او همداسې کار وکړه که نه چې هغه نه کرس پیسې راوړه او بله خبره ده چې ځان پې ساته ګورې اکبرشیر ترو کره ورغلي ومه راته یې وي په امتیاز باندې روژه لګېدلې هر سړی یې بېعزته کړو ما ته به څه ووایي زما څه څومره ده چې روژه خو ځان نه نیولې ده ښه او غوښه ورته راوړم که نه هغه الوګان به پاخه کړي غوښه م راوړه ښایسته هغه غټېدګان هم ورسره او یې سړیه بیا م والی لکه چار هم راوړه د ما سم خوښي ای باچانو لومړی بوډۍ چې په دې خبر ته ته مې څه نمونه پورته راننېستل چې ستا تندی مې نه لګي بوډه دې باد نه شه بیا دې بوډۍ مې پاڅه بس ته ټیم مه خرابوه ځه بس زه به خو بله پورته خیر کوه چرګان بند که ځه ځه بس چرګان به بند کړه دی دې بېخونه باسه او کاکان دا چې ولې نه کېږي بیا چې زه ځان بې شوم ټوخېږم ځه ځه په خپله خو هم سمه انټې پیکو سمه پوده را کړه وای زرجګونه خو پرې ورخونه دي یا الله یا خیر سم اکسلیټرونه ورکوي ته ګاډي ته ناست دی ابا زرجګونه څه څه یم یاره ونه باسه ولې اربدي ته څنګه وي د خوب نه را پاسولم د خوب نه را پاتولې دا توار مې درې روړې پوره شوګېټې نه دې ټیپ ته وګوره دې نسوارو ته وګوره زه به ورته سوال اچوم نو دا ته چې ما ته وایي چې ما له روړه نسوار کله مې تا ته ویلي چې ما نسوار وړه هلې توبه خو دې روژې ته وګوره او ستا دې نسوارو ته وګوره ولا ته ما ته سلام علیکم دې غواړه دا سلام چا باندې واچو دا باندې مې واچوه نور خو څوک نه و دیوال ته خو مې ونه ویده نو ستا ماسکه خرابي چې ته څوک نه وایې السلام علیکم السلام علیکم ماسکه دې نو شک دبا بله که نو مار نه شوی دې سلام مې درباندې واچوه یا سلام علیکم یا سلام علیکم ها ته مې روژه ځه خدا روژه در باندې لګېدلې که څه در باندې السلام علیکم سلام دین بچیا هغه ګولړیا هغه پلان چې ګوله منډي ته وړو نو خرڅ کړه کنه چې خرڅ
او کنه مې روزه ده یاره د اخبار او غریبانان به راځي چې دوی لم څه بیا ورکړو بس او پلار ته دې ووایه ښه وه چې او بیا ته راشه لږ نجلۍ ته او بخیر څه مسله ده یاره خانجي بس روژه را ده او ما چې د خان لږ تپوس وکړم یاره دا خو دې ښه وکړل او بس نورې کیسې هم ګټې وټې د خان ویلی درته نه شم خیر دی خیر دی الله خیر کړي حالت کله ناکله دغه کېږي که نه او وایي روژه ده پښتوره میاشته وي که چا د غریبانو سه امداد وکړو نو الله به د هغې زړونه ورکړي او خامخا چې الله چاله شته ورکړي نو خامخا به د غریبانانو سره امداد کوي خان به راته ګولې شربت نه ډېر خوښ دی په دې روژه کې مې هم چې سم مسکلی او که نه د ګوړې شربت خو به د روژې توړ دی خان یو کیلې نه راغلم خبرې خو ډېرې اوږدې شولې خو دا د مردګي پلان نه دی دا خلک باندې هغه ډبۍ ډبۍ دا روژه پیدا کېدلې د دې مضبوط یې ختلې ده ځین بې عزته کړم مونږ ته تلمه ما ته چا په ما سلام باندې خیر دی ګزاره کوئ څه به پوهه کړم خدای دې ستا پېښونه باسي دې روژې ته ګوره او دې ډغرو ته وګوره دا تی بچیه وایي تا درې ونیسو نو تا پنځه ونیسو یوه ستا روژه ده زمړه دې شکل ته مې کتلي دي وګوره څه کولی ته ګوره دا مخ ته وایي ومه خو مشر نه یې نو بس زمړه که درونه یې خدای راسي زر ته مې خېجولې ځه مشر نه یې تا زمړه ځه میلو دې روژې ده ته وې السلام علیکم خان جی او بخیر باندې مولا څنګه خان جی څنګه چې بخیر دی ٹھیک ٹھاک خیر دی نو الحمد خیر دی شکر دی خان جی یو خبره پیدا کوله یا دوه وکړه د منډکی خپل نه ولې نه ته په دا روزه یو ځای غوډي ولې دا روزه نور خلک روزه نشته دا یو شکایت خو مخکې یار راغلی دا خلک په ور کې ولاړل ها نو زه تا ته څه وې زم په بيزه تکو یاره ما مشر دی زمو مشر دی لګیا خیر دی گزاره کوي کلی وطن کې خلک گزاره کوي بیا خو گاوند دی کنه نو په گاوند کې موږ ډېر گزاره کوو په روزه کې ښه ګوره خان جی باز خلکو د نسوارو دماغي باز د چيو دماغي شربت دماغي زمونږ نه پته نه سړي خو موږ به دا خبره بس گزاره پوهه به کومه خبره پوهه سم خبره نه چې زړه کېږه نه خبره او گزاره به یو بل سره کوو دا خو گاونګیرت ته بیا روجم ده سرکوزی دارا تو وایا چې زما په نندرانو کې ته څه ګورې دا ستاره ولې شک پکې ګڼې څه دا زما د پلان نه قسمه کده پاسه ماړه خو دوه درې دانې مې ترا شو کولې دوه درې دانې دې روجې ته وګوره او تا ته وګوره نو دا روجه یوازې ستا ده نو ولې ستا ده زما ګوره ستا نه زیات دماغ خراب پاسه دي ماړه ستا به دماغ خرابي څه کوپر نه دی را شو کوم یو درې څلور دانې کور ته وړم والله کو کوتي مرانه یو څه چې څو کور ته دلته ولاړم هلکې سوره بازه ګره په قلاره کښېنه ښه په قلاره ته کښېنه خپل کار سره کار ساته دماغ والله دې ځان مره باندې خراب دی پاسه ظالمه ګوره روجه ګوره دې خاطر دې ګوره څه چل دی زما نندرانو ته نښتې دی یو نه خته دي کنه څه چلو شو ته دې دانې ته نشو کولی څنګه دوه درې دانې رو بې تپوسه ښځه لاس دې په ارام دې په دې روژه کې دا ماته نه دا ته چې دا خلک حلال په روزه کې حرام نو دقه خو راته زه ویم که نه چې ما ورته نه ویل خو په دا ارام دی که نه دا مړه پرېږدو دا چې دلته دغه مشر راغلی دی علاقې چې حرام دی دا مړه ورکړه جواب او دلته دا ټول دا خبره ته دا ټول په دې وګورئ ولې را شو کوم یې کنه ته ګورې ته سره ملګری شوې تاسو چې پکې شو ته را شو کوي نو ولې ته به راشو کوم نه ګورې رفتار مې دی ټولې دې راځي غلی شي داسې خبره ده لاړ مو شول ته خان نه به لاړ شو دا فیصله بالته کوو ساماړه لاړ شي کنه خان ته چې ویل شو نه شو کول صحیح دا له موږ نه دی په موږ کې مشر ته خو ځان نه دی ولې مازغه به سر ته خطرې دي او له سوال مې نه ټولې بیړې وړوي مازغه په سر کې مازغه څه مازغه په سر کې څه مازغه په سر کې ما ته غوږ کېده ورته خو دنه زیات بدماش شي راځه چې زه پسې راځه چې زه ما ته خو په سره په سړیتوب صحیح مالا صحیح مشر نه ما به ته ویلې سم دې ویل سم دې ته ویلې ساماړه ته پرېږده را مخکې چې دا روژه چې ما سوال نه جوړې و تاسو باندې ما بازی ګرانولې
راځه یار دا روجې ډېرې سختې دي جوړ دی خلکو ته که نه سختې نه دي خلکو ځان ته سختې کړي دي خیر بخیر مردکیا دا راته ووایه چې هغه ټوپټق دا خو موږ پلان خو دې نه دی راغلی د پلان خو دې د دنیا کمپلین دلته رالي دغه خو غټک دی که نه غټه ټوپۍ په سر کړې ده او خلک یې ونه وویل قسم السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر بخیر اوس پرې پته ولې ها دا څنګه دی دا ستاسو د وګورئ روژه پې لګېدې روجه په تاسو باندې لګېدلې تا لګېدې او روجه خو بدل نه څه غوره خبره مې ده سره کوله دې پکې راغی خو مشر دې زه ورسره وکړم نه تاسو ملک صاحب زما خبره وکړه ها ها زما زغه راشکول شو ته یا انزرال راشکول هغه ته موږ په دې دوه جګړه کړه کې واځي دی روجه ده خدایه پاکه دا ستاین درایو زما او درا شکول ما پر راشي کولی نو خان صاحب او دوه درې پکې بل په خمردا براوځو کوم نو ته به وي چې دا د ما راشي کولی ورکا. تو بس کولی زمانه راغی درنګ ځاځي ابو بکر ورته ما چاته کارې خدایه پاکه ور باندې کړه باندې چا بقره داري کنه نو له به ول چولې یا تاسو داسې فیصله ګوره تاسو په دې روجه کې یار ولې د یو بل سره دا لانجې ګونجې کول یا زه خو کشر ما نه دا مشران دي ته وګوره دغه ګیلو کې یار دغه ګزاره کوي دا خو دا روجه خو دونه سخته نه ده دې پکې په میز کې راغی مې دې زموږ په خپل میز کې روغو کې موږ سره دواړو سره لاندې وته دا داسې کار دی حاجي کو تاسو اجازه چې زه خبره دوی ته وکړم وکړه ورا داسې کار دی تاسو ویبسایټ ته ویب او د وانګو ته ویب تاسو یار هغه حدیث اورېدلی نه دي چې د الله پیغمبر چې کوم دی په یو پرونې خپه کېښودی وی چې امین په بلې خپه کېښودی وی چې امین په بلې خپه کېښودی وی چې امین ښه ده صحابو عرض وکړو چې الله رسوله دا درې پرې امین ووي دا څه پروګرام و هغه ورته وی چې د الله جبرائیل علیه السلام راغی هغه وی چې د بچا د رمضان میاشت راشي او ځان یې پرې ونه بخو په دې میاشت کې نو وی تبا او ذلیل رشه هغه خلک صحیح ده بله خبره یې ورته وکړه چې روژه وي صحیح ده او د یو سړي مور پلار جنګي او هغه مې په دې روژه کې ځان ونه بخو نو وی تبا او ذلیل رشه هغه خلک صحیح ده بله یې ورته وویل چې څوک په تا باندې لوږه ستا ووري په تا درود ونه وایي تبا او ذلیل رشه هغه خلک د الله پیغمبر ورته وایي امین و د خدای نه پښتو جنګ جګړې پرېږدې جنگ جګړې پرېږدې او په دې روژه کې دغه ګزاره کوئ د ځان سره هم ګزاره کوئ او د خلکو سره او د ګاونډ سره هم ګزاره کوئ نو په دې به ډېر خلک زمونږ به ډېر ښه وخت تېر داسې کار یې خانو نصار په باندې سپېشل بیا وروړې ښه روژه ماتې کوي خو د ګاونډ به خیال ساتو د ځان به خیال ساتو او د خلکو د ټولو خلکو به خیال ساتو ځکه چې دا روژه یوازې زمونږ نه ده بالکل